یوه ماڼۍ او زر دریڅې. درنو همزولو سلامونه. تاسو د یوې ماڼۍ او زر دریڅو خپرونه اورئ. کور کې د اوبو اسراف د کومو ستونزو سبب کیدی شي؟ ځوانان په تېره نجونې د کور له اوبو څه ډول استفاده وکړي چې اسراف ونه شي؟ دا پوښتنې مې ځکه وکړې چې نن لالو ماما خپلو میلمنو ته په دې اړه دریڅې راخلاصوي. راځئ په ګډه خپرونه واورو. ماڼۍ ته خو راورسېدو. او زما بوټونه ګوره ټول په خټو لړلي دي. لالا ولې له ځان سره خبرې کوې؟ خیرات خدای. وای ماڼۍ ته ننوتو مخکې مې دا بوټونه لږ مینځلي وای، په خټو ککړ دي. چیرې یې مینځې؟ هغه دی دغه وړاندې ونې لاندې د اوبو پایپ دی. ځم چې بوټونه مې ومینځم. اوهو په دې پایپ کې خو اوبه نه راځي. صبر دانه خلاص کم. داسې اوس به مې بوټونه پاک ومینځم. دغسې اوس به یې دا بله خوا ومینځم. اوس به یې د تلي نه دا خټې لرې کړم. دغسې. محمده بوټونه دې پاک شول، ورشه نل بند کړه. ظریفې داسې ښې تیزې اوبه راځي. صبر زه دا پایپ داسې ونیسم، دا ځای به لږه پاشي کړم. واه 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 صبر مه کوه محمده، څه کوې؟ پایپ ټیټ ونیسه، ټولې جامې مې دې لمدې کړې. ظریفې وګوره پایپ مې د اسمان خواته ونیوه، لکه باران داسې اوبه در باندې ورېږي. خوشحاله هم نه یې؟ مه کوه دا څه کوې والکه؟ وای لالو ماما داسې چغه دې را باندې وکړه، ودې ډار کړم. صبر زه دا نل بند کړم. والکه لکه چې وډار شوې. هو لالو ماما ښه دې وډار کړم. صبر چې په شا دې لږ وډبوم. والکه د تا له لاسه مې ستړي مشي له یاده ووتله. ستړي مشئ، په خیر راغلی. خیر دې لالو ماما. اوهو دا ځانونه او جامې مو څنګه لامده کړي. راځئ دننه ماڼۍ ته لاړ شو. سمه ده ځئ چې ځو. لالو ماما زموږ د لمدو جامو په خاطر دې په محمد داسې چغه ور وکړه؟ نه جامې مو دومره نه دي لندې شوي، په دې خاطر مې په محمد غږ وکړ چې په اوبو یې ساتیري کوله. لالو ماما ماڼۍ ته چې راتلو بوټونه مې په خټو ککړ شول، هغه مې مینځل. ماما جانه بوټونه دې خیر، مګم تا په اوبو ساتیري کوله. ما ویل څو چې ته راځې لږ ساعت به تیر کو. نه نو د اوبو ډېر مصرف او بې ځایه ساتیري کول خو اسراف دی، ډېرې ستونزې پیدا کوي. څه ستونزې پیدا کوي لالو ماما؟ لالو ماما زه هم سمه پوه نه شوم. ته ونیسه په همدې هکله یوه دریڅه راخلاصه کړه چې دواړه سم پوه شو. ولې نه؟ میلمانه دي میلمنې ورسره دي تلوسې، کړه پوښتنې ځواب هله زر شه دریڅې. چې دا خوش لمدېږي زه به هغه جامې په تنه هوارې کړم. شکر جامې خو مې په تنه وغوړولې چې دا خوش ومینځل شي، نور ټول کار خلاص دی. وای ډېر ستړی شوم چې یوه پیاله چای ونه څښم، دغه مې نه جوړېږي. ملکې و ملکې زر یو پیاله چای راوړه چې بیرته ځم کار لرم. ما دې یال ته ګوره، ما دې اثر چای غوښتل ګوره. صبر دا دی ځم چای درته راوړه. دا څوک دي؟ ناز خو دماغ مشه په دې دروازه ټکولو. خدای دې خیر کړي چې دا څوک دي دروازه داس په زوره ټکوي. صبر دا دی دا راغلم. سلام علیکم معلم صاحب، ستړي مشي. علیکم سلام، ژوندی اوسې. دا خو زموږ ګاونډۍ معلمه صاحبه ده. صبر نږدې ورشم چې څنګه راغلی. معلمې صاحبې ستړې مشې، راځه دننه کور ته. ژوندی اوسې، کېناستو ته نه یم راغلی. د دروازې له لښک نه مو اوبو سر کړی. هله هغه د اوبو نل بند که چې کوڅه او د مونږ د کور مخه ټوله اوبو په سر اخیستي. معلم صاحبې فرشونه مینځم ځکه مې نل خلاص پرېښی. مالکې جانې نل دې خلاص کړی ته تللې. دا خو د اوبو اسراف دی که نه؟ وګوره ټول سرای مو له اوبو ډک دی. په لاره چې تېرېدم اوبه ان د مونږ د کور په دروازه کې ډن ولاړې دي.
د پښې ښودو ځای نه و. زه خیر معلم صاحبې اوبه خو څه په بیه نه دي. منم چې په بیه نه دي، خو که داسې بې پروایي وشي نو په بیه به هم بیا نه پیدا کېږي. هغه پروس کله وچکالي دې له یاده ووته چې د ما له لورانو سره به د هغه بل کلي نه اوبه راوړې. معلم صاحبې اوس خو شکر اوبه پر ایمانه دي، ټوله ورځ سولر چالان وي، اوبه راخیږي. شکر دی چې تاسو اوس د اوبو ستونزه نه لرئ، خو د نورو خلکو لپاره هم لږ فکر وکئ. دومره زیاتې بې ځایه اوبه مصرفول اسراف دی او اسراف حرام دی. څنګه استاذې پوه نه شوم. یاسر جانه په خپله یې هره ورځ په ټلویزیون کې ګورې او له راډیوګانو یې اورې چې وایي د اوبو سطحه ټیټه شوې او وچکالي ورځ په ورځ زیاتېږي. که موږ او تاسو سره له اوس احتیاط ونه کړو دا به ډېر غټ مشکل شي. معلمې صاحبې یوازې زه خو نه یم، دا نږدې کورونه ډېرې سولر لري او ټوله ورځ د اوبو ماشینونه چالان وي. هغه کسان چې دا کار کوي نه دي خبر چې دا اسراف دی. اسراف بد عمل دی. الله جل جلاله اسراف کوونکي بد ګڼي. څنګه پوه نه شوم. خدای جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایلي وخورئ او وڅښئ خو اسراف مه کوئ، ځکه الله جل جلاله اسراف کوونکي نه خوښوي. په دې اړه نور څه ویل شوي؟ د اسراف په مبارک صورت کې راغلي بذر او اسراف انسان د شیطان او د هغه د ملګرو په قطار کې دروي. معلم صاحبې بذر څه شی ده؟ تبذیر یا بذر یعنی ادار یا له منځه تلل او اسراف د ضرورت له اندازې زیات مصرف ته ویل کیږي. یعنی ما چې اوس نل ډېر وخت خلاص پرېښی و همدا اسراف دی؟ بالکل. یوازې په قرآن کریم کې نه، د رسول الله مبارک په احادیثو کې هم اسراف ډېر یاد شوی. په حدیثونو کې څه ویل شوي؟ د اوبو د مصرف په اړه یو روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سعد رضی الله تعالی عنہ ولید چې اودس یې کولو. هغه ته وویل چې ای ساده ولې دومره زیاتې اوبه مصرفوي؟ دا اسراف دی. سعد رضی الله تعالی عنہ پوښتنه وکړه د اودس په اوبو کې هم اسراف کیږي؟ رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل آن که د دریا په غاړه هم ناست وي په زیاتو اوبو اودس کول اسراف دی. څومره جالب. یعنی که په اوداسه کې زیاتې اوبه مصرف کو اسراف دی؟ هو کنه. یو بل ځای راځي یو کس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی او د اوداسه په باره کې پوښتنه ترې وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوداسه طریقه ورته وښوده چې هر غړی به درې ځله مینځي. هغه پوښتنه وکړه که څوک له دې زیاته اوبه مصرف کړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل ښه کار نه دی، له حده تېرېدل او ظلم دی. موږ تر نن ورځې څومره ډېر اسراف کړی. په هر کار کې اسراف غلط دی. که د اوبو نه د استفادې په برخه کې وي یا په خوراک، څښاک او لباس کې. په یو حدیث شریف کې راځي چې اسراف د فقر او تنګلاسۍ یا تنګدستۍ سبب کېدای شي. یاسر څو ساعته وړاندې د سولر په اوبو پټي وبول، شاید سولر تر اوسه هم د اوبو ماشین ته بند وي. یعنی دا هم اسراف دی؟ هو مالکې جانې ما د خبرې واورېدې. کله چې ځمکې اوبه کړو باید د سولر په برق راختونکې اوبه هم بندې کړو چې ضایع نشي، ځکه تر ځمکې لاندې اوبه ورځ په ورځ کمیږي. د اوبو له مصرف سره ډېر احتیاط پکار دی. آن په کور کې مصرفېدونکو اوبو ته هم لاره جوړه کړو چې ځمکې ته جذب شي. معلم صاحب زه سم چې اوبه بندې کړم. سولر تر اوسه د اوبو ماشین ته بند دی. مننه معلم صاحبې چې موږ دې وپوهولو. ښه شوی چې پوه شوی. زه نور لاړم. خدای په امان. لالو ماما ډېره ښکلې دریڅه وه. رښتیا چې د اوبو اسراف ډېرې ستونزې پیدا کوي. صرفه‌جویي ډېرې ګټې لري. خدای جل جلاله په قرآن کریم او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو حدیثونو کې اسراف منع کړی. په بل حدیث شریف کې راغلی چې که د ډک دریاب په څنډه هم ناست وو د اوداسه په اوبو به هم اسراف نه کوو. معلمې صاحبې هم وویل الله تعالی فرمایلي چې وخورئ وڅکئ خو اسراف مه کوئ. خدای جل جلاله اسراف کوونکي نه خوښوي. یعنی که څوک د هر شي په مصرف کې زیاتوالی کوي د الله جل جلاله نه خوښیږي. خور جانې چې دا خبرې مې په یاد وي بیا به هیڅ وخت اسراف ونه کړم. ظریفې جانې خیرات خدای ولې په فکر کې ډوبه شوې؟ لالو ماما زه د معلمې صاحبې په خبرو کې په یو څه پوه نه شوم. موږ نجونې څنګه کولی شو چې په اوبو کې اسراف ونه کړو او له استفاده شوې اوبو د ځمکې لپاره څه ډول ګټه اخیستلی شو؟ ظریفه ښه وایي لالو ماما. زه هم پوه نه شوم چې صرفه‌جویي څه ګټه لري. ته ونیسه په دې اړه یوه دریڅه را خلاصه کړه. ولې نه؟ میلمانه دي میلمنې ورسره دي تلوسې کړه پوښتنې، ځواب هله زر شه دریڅې. لالو ماما ډېره ښکلې دریڅه وه. رښتیا چې د اوبو اسراف ډېرې ستونزې پیدا کوي. ولې نه؟ میلمانه دي میلمنې ورسره دي تلوسې کړه پوښتنې، ځواب هله زر شه دریڅې.
اسمت الله د غزني ولایت زنه خان ولسوالۍ پردل کلا کلي اوسېدونکی یم. بعد له ماسپښینه ذاتي بیا د بل څه نه بوشکو کې راوړه. په احتیاط یې مصرف و اسراف ناروا ده. اوبه ډېر سخته دي. بعد له ماسپښینه ذاتي د موږ اوبه نه وي، ذاتي خو هغه هم غټ زحمت هسي. بیا له بل کوره بوشکو په هغو کې راوړو. دومره کوو چې الو کې په پرېمنځل سي، مخولاس پرېمنځل سي، دومره احتیاط سره کوو. داسې نه کوو چې یو مخیط ښه خبره تویوم، بې ځایه اضافه نه تویوو. زه د وردګ ولایت یم. سال لرو اوبه په بازک را باسو. کله چې بشکې سطل او د نور شیان ډک شول، بیا هغه ګلوو. کوچني خور او ورور ته مې وایم چې دغه سطلونه او بشکې چې ډکې شوې ده خپله ګل کوي تر څو چې دغه اوبه صرف نه شي. زه خپله هم بشکې او شیان ډک شي همالته ودرېږم چې هر وخت ډک شول بیا زه مه ګلوم. داسې نه کوم چې هغه نیم پاتې او زه لاړ شم په بل کار مصروفه شم او هغه ټولې اوبه لاړې شي صرف شي. میرزا خان غزنی ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ شخاګادي کلي. احتیاط خو داسې مصرفوو چې مثلا د کومو اوبو ته ضرورت لرو هغه مصرفوو، اضافه خو دغونه موږ ته درکې سي اسراف دی. زه خپله یم کور کې 6 نفره یم له عیال سره همدغه 3 بشکې لا مصرف کوم. ډېر اضافه اسراف نه کوم، هغه کومه ته ضرورت لرو هماغه. اوس یوه کوزه نه ده، یوه هفتاوه د اودس کوم هماغه یوه کوزه اوبه مصرفوو، اضافه نه. همداسې په هغه هفتاوه باندې یې مصرفوو. سرای کې پکار ده 3-4 ونې دي، هماغسې د لوښو اوبه ورځي، دغه کومه چې مخ لاس پرېمنځو دا ټول همدغه ونو ته ورځي. هغه اودس هم له همدغه ونې نیالګي بیخته کوو چې هغه هم بیا جای توی نه شي په وچه ځکه باید نیالګي ته ګټه ورکړي. نوم مې زینت د وردګ ولایت نه یم. لوښي م خیرن وي او که کله م چې کلن خیرن وي. زه خپله د یوې ځوانې نجلۍ په صفت ډېرې دومره اوبه نه مصرفوم چې مثلا اسراف وشي او نورو خلکو ته زیان ورسېږي. موږ ته هغومره اوبه استفاده کوم چې مثلا لوښي یا مکالي یا نور شیان چې مې زموږ ورشي چې هغه پاک شي. اسراف نه کوو. اسراف کول هم ګناه ده او نور که موږ ډېر اسراف وکړو نورو ګاونډیانو ته هم ډېر ضرر رسېږي. زه په خاطر دومره استفاده کوم چې موږ هماغه لوښي کالي نور شی چې مې زموږ پې پاک شي. هغومره اوبه اخلم چې مثلا اودس مې پې وشي او حمام به کومه اوبه نه مصرفوو چې موږ دغه لوښي ومینځو دغه اوبه پاتې چې کله قاف ونه لري یا مضر شیمیاوي کوم مواد ونه لري بیا هغه موږ د ونو لاندې اچوو تر څو چې موږ ته استفاده وکړو همغه ونې ته مثلا اوبه ورسي چې وچه نه شي او موږ د هغه نه حاصلات واخلو. څومره ښه کار چې له اسراف یې مخنیوی کړی. زه په دې وپوهېدم چې په خوراک څښاک جامو او په اوبو کې هم اسراف حرام دی. اسراف سم عمل نه دی. له تاسو یې څه پټه. الله جل جلاله او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مسلمانان له اسراف منع کړي. تر نن پورې مو چې اسراف کړی خدای جل جلاله دې بخښنه راته وکړي. له دې وروسته به هیڅ وخت اسراف ونه کړم. وای ما پرین تاسو خو رښتیا هم په ډېرو خبرو پوه شوئ. اوس هم لا وخت دی. وای مایي چې هر وخت له اوبو راوباسې تازه وي. محمد وروره له لالو ماما سره خدای پاماني نه کوو. نه خورې تر اوسه وخت شته یوه بله دریڅه نه راخلاصوي چې د خپلو همزولو شعر خاطره یا ترانه واورو. چې لالو درته ژوندی وي هر یو کار به ګړندی وي. نوم مې منوره دی د ولسوالۍ قرهباغ ولایت کابل یم. هدایت راته عطا کړې زما ربه د امید غنچه مې واکړې زما ربه په صفت مې تیزه ژبه ستا په ذکر د بلبل په شان ګویا کړې زما ربه چې مې نفس وي رضا ته نارضایي خو هغه کار ته مې شا کړې زما ربه نفس شیطان حرص و هوا رسله مړه دي له جمله وي مې پناه کړې زما ربه یک تنها چې ځم په لاره بې رفیقه بېګانه لاره مې اشنا کړې زما ربه. ډېر ښکلی شعر و. د ما هم خوښ شو. د نن دریڅې د تل په څېر ښکلې وې. ډېرې خبرې مو ترې زده کړې. د اسراف په اړه به مې زده کړې خبرې له ملګرو سره هم شریکې کړم. زه به مې هم خورلڼو ته ووایم چې د اوبو په مصرف کې څه ډول صرفه‌جویي کولی شو او کومې ګټې لري. وایم شاباس. تاسو هم په خپله پام کوئ چې له اوبو سمه استفاده وکړئ او اسراف ونه کوئ. سمه ده لالو ماما. لالو ماما زړه خو به نه کېږي خو موږ باید کور ته لاړ شو. سمه ده ځئ چې در باندې ناوخته نه شي. د خدای په امان لالو ماما. خدای مو مال شه. درنو دوستانو د یوې ماڼۍ او زورو دریڅو د خپرونه د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې محمد عارف رحیمي جوړه کړې وه. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.